हंसता हुआ ये चेहरा बस नजर का धोखा है, तुमको क्या खबर कैसे आंसुओं को रोका है। ओ तुमको क्या खबर कितना मैं रात से डरता हूँ। سلامونه دوستانو، جوړ په خیر، په دې هیله ښه په یاست. وخت په خیر دوستانو. زما تر څنګ را جګ ځوان وینئ، دا نو قربان او جګ دي، پر المانیانو لا جګ دي. دا زموږ ګران ورور د افغانستان څخه دی، د کونړ څخه دی، او نوم یې دونه ښایسته دی، نوم یې دی محبت. نو بس د محبت څخه ډک دی. ډېره مننه. راغلي یو موږ دواړه دا کوم ځای دی؟ کولن حبانوف. دا تر ټولو مشهوره کلیسا ده، نو دا په نړیوال جنګ کې خرابه سوې هم ده. نو ما دلته راغلي یو د خیر داسې یو کوچنکه منظره به کوو، تاسو زموږ سره اوسئ. क्या खबर कितना मैं रात से डरता हूँ, सौ दर्द जाग उठते हैं जब ज़माना सोता है। हाँ तुम पे उंगलियां न उठे इसलिए गम उठाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं. دوستانو دا د عاشقانو پل دی. محبت خانه په وطن کې که دې لیدلي چې کله څوک واده کوي نو مسجد ته ځي چې نکاح وتړي، خو المانیان چې بیا کله دلته واده کوي راسي دلته یو انه کلف وتړي او کیلې څه به کیلې یې دغسې شاته شوکي او بارنو د دوی واده وسي. نو ما او تا چیرې ځو؟ ما او تا ځو کوم ځای ته؟ دغه لوړ ځای ته. ماشاءالله بیخي جګې. مازدیګر دی، یو ټپره په یاسه ول مازدیګری دی شعرې مه کړه، مازدیګری دی شعرې مه کړه، ته به د نه شعرې کوې رښتیا بسې کړه. लोग हमसे कहते हैं लाल क्यों है ये आंखें, कुछ नशा किया है यार, रात सोए थे कुछ कम, क्या बताएं लोगों को कौन है जो समझेगा, रात रोने का दिल था फिर भी रो न पाए हम, दस्तके नहीं देते हम कभी तेरे दर पे, तेरी गलियों से हम यूं ही लौट आते हैं, दिल पे जख्म. دوستانو بیا هم په خیر راسئ. هغه ځای ته راوختلو چې ټوله کولن ښار تر لاندې دی او تقریبا څو منزله و؟ 28 منزله لیفت او 2 منزله بوخمرو. 28 منزله د لیفت په ذریعه راوختو او 2 منزله دغسې د پښو لاره وه. ښایسته هوا ده، لوړه ساحه ده. او محبت جان وایي زه یو بیت درته وایم، لږ په لوړ غږ چې یاران یې هم واوري او موږ هم واورو او خوند ورسره واخلو. لږ په لوړ مهرباني. هر څه به جوړ شي چې مضمون یو شي، عنوان یو شي. واه هر څه به جوړ شي چې مضمون یو شي، عنوان یو شي. امین پرې ووایئ چې لر او بر افغان یو شي. واو واو ډېر ښه. तेरे खत जला ना सके इसलिए दिल जला. یاره کوم شعر وایم چې ذهن ته نه راځي؟ چې همدلته و سپام مو ورته نه و او مسافر چې د کلي ځي په سړي ګران شي. واو ښایسته شعر زما نو سپار. कुछ समझ न आए, कुछ समझ न आए, हम चैन कैसे पाए, बारिशें जो साथ में गुजरी भूल कैसे जाएं, कैसे छोड़ दे आंखें तुझको याद करना, तू जिए तेरी खातिर अब है कबूल मरना, तेरे खत जला ना सके
पे जख्म खाते